السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هر کله وایم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو د نن ورځې ټاپک د پلونو په باره کې دی او پلونه خو به تاسو ټولو لیدلي وي، خو زه به درته د نړۍ 15 اوږدترین پلونه درښایم چې زیات یې د چین په هیواد کې موقعیت لري، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي او یو څه خوند ترې واخلئ. اول دینیانګ کوشان د نړۍ اوږدترین پل چې د چین په هیواد کې موقعیت لري. دوستانو دا پل د نړۍ تر ټولو اوږدترین پل دی. د دې پل د جوړولو کار په 2015 کال کې شروع شوی او په 2010 کال کې مکمل شوی دی، یعنی د 15 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. په 2011 کال کې د خلکو پر وړاندې پرانستل شو او د جوړولو په وخت کې 10,000 مزدورانو کار کړی، یعنی د 10,000 مزدورانو په مرسته جوړ شوی دی. د دې پل اوږدوالی 102.4 میله یا 168.6 کیلومتره دی چې هم په ځمکه او هم په اوبو کې تیر شوی دی. د دې پل یعنی دنین کوشان پل د جوړېدو مصرف ټوټل 8.5 بلیونه ډالر دی. دوهم چینګخوا کوشینګ. دوستانو دا پل د نړۍ دوهم تر ټولو لوی او اوږدترین پل دی چې د تایوان هیواد په شمال کې موقعیت لري او د جوړېدو چارې یې په 2000 کال کې بشپړې شوي دي. د دې پل اوږدوالی 99.8 میله یا 150 کیلومتره دی. دا پل د تیز رفتاره اورګاډو لپاره جوړ شوی دی چې اورګاډه پرې په یو ساعت کې 211 میله یا 309 کیلومتره مزل کوي. د دې پل شاوخوا ډېرې ښکلې او په زړه پورې منظرې لیدل کیږي چې مسافر یې د لیدلو څخه خوند اخلي. دریم تیانجن د نړۍ دریم اوږدترین پل چې دا هم د چین په هیواد کې موقعیت لري. د جوړېدو چارې یې په 2006 کال کې پیل شوي او په 2010 کال کې بشپړې شوي دي، یعنې د 4 کلونو په موده کې جوړ شوی دی او په 2011 کال کې د خلکو پر وړاندې پرانستل شو. دوستانو د دې پل اوږدوالی 8.6 میله یا 114.6 کیلومتره دی. څلورم وینان ویاهې. دوستانو لکه څنګه چې ما ویلي وو د نړۍ زیات اوږده پلونه په چین کې دي، نو دا پل هم د چین په هیواد کې موقعیت لري چې د نړۍ 4م اوږدترین او لویترین پل ګڼل کیږي. دا پل د زنګزا او زین ان سیمې سره نښلوي. د جوړېدو کارونه یې په 2008 کال کې ختم شوي دي، خو 2 کاله یې د پرانستل کېدو اجازه نه وه. ټول اوږدوالی 9.5 میله یا 9.6 کیلومتره دی چې په دومره اوږدوالي سره د شایډي سیند، لوفو سیند، زی سیند او لینګ سیندونو څخه تیریږي چې یوه ځانګړې او په زړه پورې ښکلا لري. پنځم مینچک سویمف د نړۍ 5م اوږدترین پل. دا پل د امریکا په متحده ایالاتونو کې موقعیت لري او د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږد پل شمیرل کیږي. د دې پل د جوړېدو کارونه په 1971 کې شروع شوي دي او په 1978 کې ختم شوي دي. تقریبا په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. اوږدوالی یې 23 میله یا 14.7 کیلومتره دی چې ټول د سویم جهیل په اوبو کې تیر شوی دی. دا پل لویزیانا د شیکاګو سره نښلوي او د جوړېدو مصرف یې پر فیمیل 2 میلیونه ډالر دی چې ټوټل څه د پاسه 160 میلیونه ډالر کیږي. دوستانو دا زموږ د نن ورځې معلومات. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې در ورسیږي. نو په بله ویډیو کې به ملاویږو، تر هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.